یوې جینۍ سره خپل اوښې بدکاریانې کړي، یعنې د خور خاوند ورسره بدکاریانې کړي دي او ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا خپرې شوي دي. نو دغه ویډیوګانو کلیپونه به درسره د دې ویډیو په اخره کې شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ او دغه ویډیوګانې تاسو وګورئ. دوستانو، څوک چې آزاد خیال ساتي د هغوی په کورنۍ کې داسې کیږي او نن سبا په چا اعتبار نه دی پکار. دغه جینۍ سره چې خپل اوښې بدکاریانې کړي دي، بیا یې ترې ویډیوګانې جوړې کړي دي او دغه ویډیوګانې به درسره د دې ویډیو په اخره کې شریکوم. تاسو یې وګورئ چې څومره غلط کارونه یې د خپلې خینې سره کړي. اول د دغه جینۍ انټرویو واورئ چې په شرمونو یې شرمولي او خپل خاندان مور پلار د کوره شړلې ده د دغه اوښې د وجې. دغه جینۍ وایي چې زه د خپلې خور کره په میلمستیا تللې ومه، زما چې اوښې سره ښه ګپ شپ او ښه تعلقات مې ورسره، نو زه ورسره د شپې ناوخته پورې ناسته وم، ما ورسره ګپ شپ لګولو. نو خور مې راپسې راغله چې ته ویده شه، زما زه یې په بله کمره کې سیټ کړو، زه هغه بلې کمرې ته واوښتلمه. خو شپه چې پخه شوله، زما اوښې ما پسې رالې کمرې ته او زما بیډ ته راوختو چې ما د دغه کار نه ډېر منع کړلو، خو زه یې پرې نه ښودلم او په زبردستۍ راسره دغه بدکارۍ وکړلې او په دغه دوران کې ما نه ویډیو هم جوړه کړله او د چپ پاتې کېدو یې هم راته ویل چې نه د خور خبره شي او نه بهر چاته ووایې. زه چې د مجبورۍ نه او د خپل خوب د وجې چپ پاتې شوم، ما خل ونه ویل. ما نه چې ویډیو جوړه کړې وه، نو د هغه ویډیو په ذریعه یې ما سره څو پیرې دغه بدکاریانې وکړئ. اخر مې هم انکار ورته وکړلو او د دغه کار نه ما ځان بچ کولو. نو اوس چې زما دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا خپرې کړي دي او د دغه ویډیو د وجې زما ټول خاندان وشرمېدو او زه خپل مور پلار د کوره وشړلمه. نو زه تاڼۍ ته راغلم، دلته مې د خپل اوښې خلاف اف آی آر درج کړو چې ماته انصاف میلو شي او دغه کومې ویډیوګانې چې د ما نه اوښې جوړې کړي دغه دې ډیلیټ کړی شي. نو دوستانو، دغه معلوماتو دغه جینۍ باره کې چې ورسره م شریک کړو چې خپل اوښې ورسره بدکاریانې کړي دي. دوستانو، نن سبا په چا اعتبار نشي کولی، ټک بدله خپل کس درکوي. دغه ویډیو چې زمونږ ګروپ کې پرته ده، تاسو دغه ویډیو کتلی شئ.